سلامونه او نیکې هیلې ګرانو ملګرو ستړي مه شئ. کله ناکله موږ خپل د موبایل سکرین ریکارډینګ کوو یا په موبایل کې یو لارښود جوړوو. نو په داسې حالاتو کې ځینې ملګري چې کله سکرین ریکارډینګ کوي، دوی چې کله په سکرین باندې ټچ کوي، د ټچ علامې یا نښې په سکرین باندې معلومیږي. مثال اوس زه په سکرین باندې ټچ کوم، خو هغه زما د ګوتې نښه په سکرین باندې نه معلومیږي. دې ته شو ټچ، یعنی د ټچ هغه برخه چې زه لاس وړم هغه برخه ماته وښیه. نو موږ څنګه کولای شو چې دا شو ټچ خپل په موبایل کې فعال کړو؟ ځکه چې دا ډیر ضروري دی. که چیرې موږ غواړو چې د موبایل سکرین ریکارډ کړو، دا ډیر ضروري ده چې هغه مقابل کس چې دا ویډیو ګوري هغه ته دا سکرین چې زه کله ټچوم، هر ځای چې زه ټچ کوم هغه برخه ورته وښیي. نو زه راځم نن تاسو ته دا ښیم چې څنګه وکولای شئ خپل په موبایل کې همدا شو ټپ یا شو ټچ فعال کړئ. نو ملګرو، د دې لپاره چې تاسو همدا شو ټپ یا شو ټچ یا موږ د ټچ نښې درته وښیي، لومړی به تاسو خپل د موبایل سیټینګ یا تنظیمات ته راسئ. تنظیمات خو به پای ته راسئ، اخر کې اباوټ فون یا د موبایل په اړه چې کوم معلومات، بیا به تاسو کته راسئ. کته تاسو دلته وینئ بولډ نمبر. دغه که د چا په موبایل کې ډیولپر اپشن نه وي فعال، یعنی د شو ټاپ یا د ټچ د برخې د ښکاره کېدو لپاره به تاسو مجبور یاست چې د ډیولپر اپشن فعال شي. زه تاسو ته لومړی دا ښیم چې څنګه وکولای شئ ډیولپر اپشنز فعال کړئ. تاسو به د موبایل پر بولډ نمبر باندې 3 الی 5 واره کلیک وکړئ. یعنی که زه راځم اوس همدا کلیک کوم، ما همدا ډیولپر اپشن آن کړی دی، زما په موبایل کې اوس آن دی. تاسو چې کله پر بولډ نمبر باندې 3 الی 5 واره کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته آن شي. کله چې آن بیا تاسو ته داسې خط راوړي چې تاسو ضرورت نه لري چې دا ډیولپر اپشنز فعال کړئ. تاسو په موبایل کې فعال دي. کله چې مو دا فعال کړئ، تاسو بیرته شاته راشئ. تاسو وینئ چې د ډیولپر اپشنز فعال دي. زه راځم پر ډیولپر اپشن باندې کلیک کوم. کله چې می کلیک وکړئ، د ډیولپر اپشن به آن کړئ، یعنی د آف ځای اوس آف دي، تاسو به آن کړئ. اوس راځئ لاندې موږ په خپل شو ټچ یا شو ټپ سیټینګ پسې ګورو. تاسو وینئ دلته لیکلي دي شو ټپس، دا به آن کړئ. کله چې شو ټپس زه آن کم یا یو چالان کم، تاسو چې هر ځای وینئ زما د سکرین ټچ کیږي، هماغه ځای تاسو ته ښیي چې ما چیرې کلیک وکړئ. بک ومه راځم خپل ریل سکرین ته. اوس تاسو وینئ چې په سکرین په هر ځای باندې زه کلیک کوم، هغه تاسو ته ښیي. د مقابل کس چې دا ویډیو ګوري د هغه سره ډېر مرسته کوي چې په موبایل کې ما پر کوم ځای باندې ټچ وکړي. اوس راځم په سمسونګ موبایل کې کار درته کوم. دا د ګلاکسي سیټ دی، یعنی د سمسونګ د کمپنۍ ده. همدلته هم تاسو به راځئ و تنظیماتو ده، تنظیمات ته کښته ځئ. تاسو وینئ دلته هم د ډیولپر اپشنز فعال دي. که چیرې نو فعال، تاسو به اباوټ ډیوایس یا اباوټ فون ته راسئ. ټرن آن دی، یعنی ډیولپر موډ چالان دی. راځم ډیولپر اپشن ته. ډیولپر اپشن بند دی، دا چالانوم. کله چې مې ډیولپر اپشن چالان کړي، راځم په شو ټپس پسې ګورم. تاسو وینئ دلته لیکلي دي شو ټچ آن کوم. اوس تاسو ګورئ زه چې هر ځای کلیک کوم، هغه زما ټچ یا د سکرین سره د وصلېدونکې برخه درته ښیي. ټچ وینئ چې زه چیرې کلیک کوم، په هغه ځای کې تاسو ته ټپس ښیي. یو بله خبره ډېره ضروري ده، که چیرې تاسو د شو ټچ یا ډیولپر اپشن نسوای پیدا کولی، د سرچ بار څخه کار واخلئ. اوس موږ که راسو تنظیماتو ته، همدا ډیولپر اپشن یا شو ټچ په دې پسې ګرځو نیسو پیدا کولی. نو غوره دا ده چې راسو په سرچ بار کې پلټنه وکړو. زه لیکم شو ټچ. تاسو وینئ ماته شو ټچ راته راپورته کړي. تاسو په اسانۍ سره وکولای شئ شو ټچ چالان او بند کړئ. بل که چیرې زه وغواړم راسم په سرچ بار کې ډیولپر اپشنز، تاسو وینئ راته پیدا کړي. په اسانه توګه وکولای شم چې لاسرسی ورته ولرم. نو ملګرو، دا د شو ټچ یا شو ټپس یا زموږ ته پښتو کې د موبایل سره د لمس هغه برخه چې په سکرین باندې کله موږ لاس لګوو، موږ ته هغه ساحره ته ښیي. اوس که چیرې موږ وغواړو چې بیرته همدغه شو ټچ یا شو ټپس بند کړو، بیرته تاسو وکولای شئ چې په مکمل ډول باندې ډیولپر اپشنز غیر فعاله کړئ، شو ټپس به بند شي.
یعنی کله چې موږ په عادي حالات کې موبایل استعمالوو موږ ته که چیرې مزاحمت کوي موږ کولی شو همدا بیرته بند کړو یا که چیرې تاسو وایاست چې د ډیولپر آپشنز دې فعال وي یوازې شو ټابس بندوئ هم ستاسو خوښه ده شو ټابس بندوئ ډیولپر آپشنز فعال دی تاسو وینئ ګوره چې هر ځای ټچ کوم هغه ساحه تاسو ته ښیي ډیولپر آپشن دې فعال وي شو ټابس دې غیر فعال وي په ډیولپر آپشن کې ملګرو ډیر خوندور تنظیمات دي که چیرې مو ورته ضرورت وي په اړه باندې پلټنه کولی شئ زده کړه کولی شئ چې نور کوم برخې ستا پکښې کې تر بلې ویډیو پورې ښې چارې د خدای په امان